بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا مسجد جوړ کړي دی ولاړ وفات شو چې وفات شو دغه مسجد د لپاره صدقه جاریه ده. شرط دا دی چې د مسجد د الله د لپاره د الله. اوس خو زموږ په معاشره کې عاجزانو ملکیت د خانیت د سرداریت د بس هر سړی دا ملک دی خان دی سردار دی دا د مالیې په ماجد کې لمونځ نه کوي. په دې کې پلانې ملک و خان راځي وای دا زه خپل مسجد جوړوم په مابینځ کې 40 فوټه ځای راسي یو هغه ماجد دی یو دا ماجد دی بس ملا هم خپل دی مؤذن هم خپل دی د لمانځه وختونه هم خپل دی. دا ولې دا الله مقصد نه دی دا خپل ملکی و خاني مقصد دی دا اجر نه دی. ان من عشرات الساعه ان يتباهى الناس بالمساجد د قیامت لوی علامه ده د خلکو مسجدانو فخر کوي راس از ما د مسجد مناره وګوره راس از ما د مسجد میراب وګوره راس از ما د مسجد ایسیان وګوره. مقصد الله او رسول نه دی مقصد خپل ملکی ده. نو خپل موټر لري خپل بیٹک لري خپل کلی لري خپل کور لري ماجد یې مرسره جوړ کړي. ها یو هغه دی چې هغه وایي د الله د لپاره مسجد جوړوم 24 غنټه خلاص خلک د منزل راځي بالکل هغه کې بیا دا مسجد چې چا جوړ کړي دا ثواب دی ثواب. څونه ډېر خلک مرستې ته معلوم دي د روډ پر دا کناره د مسجد دی مطلب خو به د سفرابله کناره بل مسجد جوړ کړي دا دواړه سره ورونه دي نو دا اوس مسجد دی دا خو ګپه ده دا مذاق دی دا د الله او د رسول سره مذاق دی او ته ځان دا ښکاره کوي چې زما مسجد پاتې سو. نه مسجد هغه مسجد دی د الله دپاره دی جوړ کړي د الله ته به دا نیکي دی یې رهیې لکه زما او ستا چې خپل پیدایش نه دی په یاد د هیچا خپل پیدایش نه دی په یاد دا تا چې مسجد جوړ کړي دا به داسې یېرې ځه په مخه دې ځه بیا یادوه مه بیا به دا نه وایي چې ما مسجد جوړ کړی زه نه که د الله په خاطر دا چی شته دا صدقه جاریه ده. او چا سینماوي جوړې کړي سینماوي او وختي کې ما کیسه درته کړې وه یو حاجي صاحب د حج سره رالی بیا ما ته وایي ولاړ بس اوس ما سره ملګری په حج کې را سره مړ دی نو پاتاله بیا زه سره ولاړم پاتاله چې ولاړو بیا کښېنستو نو دوه موا مې وکړه زوی ویلې ول زما پلار اولنۍ سړی دی چې د کوټ په ښار کې سینما جوړه کړې اولنۍ سپین ږیري سړي وخندل ما او د سړی عاید څنګه کیسه ده نو ول والله کوم پېژندي دا سینما یې وښوله ته سینما ول دا ده جوړه کړې ده نو اوس خبره چې شوه دا عذاب جاریه دا عذاب جاریه